د هلمند رادیو قدرمن اوریدونکو د ټولنې او روزنې د خبرونې ګران مینوال السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله د جوړ او روغ بیس نن د ویبلې ټولنیزې موضوع سره یو ځای د هلمند پوهنتون د درانه استاد مولوي نور احمد غزنوي سره یو ځای ستاسو درانه خدمت حاضر شوی. نو هله د خبرونې تر پایه سره بلتیا وکړي. په دې خبرونه کې موږ پر هغه مسایلو بحث کوو چې په ټولنې پورې تړاو لري او ټولنیز ارزښتونه پکې نغښتي وي. مولوي صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو. خیر چې همدرد صاحب استاد څخه مننه چې خبرونه ته مو راوبللم. نو زه هم په خپل وار ستاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. مولوي صاحب ډیره مننه. د مسلمانانو ترمنځ د اخوت او ورورولۍ مفهوم څه دی که خبرونه له همدې ځای را پیل کو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د مسلمانانو تر مابین اخوت یعنی ورورګلوي څه دی دا خو ډیر ښکاره او واضح دی، خو بیا هم عام اوریدونکو ته دا پکار دی او هغه البته په دې ټول نه پوهیږي چې څنګه ورورګلوي اسلام کې څه رقم ورورګلوي شته. نو همدرد صاحب موضوع خو دا موضوع ډیره اړینه او ضرور موضوع ده. د مسلمانانو تر مابین اخوت یا ورورګلوي دا دی، دا په قرآن کریم ثابته ده. قرآن کریم کې الله تعالی ویلي تاسو ورونه یاست، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. مؤمنان سره ورونه دي، تاسو د خپل ورونو تر مابین صلح او خیر خواهی راولي. او حدیث کې راځي پیغمبر اسلام وایي چې مؤمن مسلمان د بل مؤمن لپاره دای دی لکه یو جسد. اوس په یو جسد کې چې د بدن یو غړی، یو ګوته، یو نوک په درد دی، نو ټول بدن ورسره په درد او تبی. خو بدبختانه په ډېر تعصب سره باید ووایي چې موږ مسلمانان موږ ټول په عموم کې موږ دغه اصل په ځان نه دی عملي کړی. یعنی سره کم چې دغه اصل او دغه حدیث حق دی هغه زموږ په عموم کې مسلمانانو بیا زموږ ټولنې ډېر کم ادا کړی دی چې موږ نو مسلمان د ځان لپاره دای بولي لکه ځان بدن یعنې داسې نه بولو. او حال دا چې اسلام کې دومره ټینګار شوی دی. دا رقم بل حدیث کې راځي پیغمبر اسلام وایي د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت دی. وعن ابي موسی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه. الله رسول ویل مؤمن مسلمان د مؤمن لپاره دای دی لکه د دیوال یو خشته، د دیوال یو پخڅه چې په بل تکي. بیا د الله رسول خپل ګوتې دای سره باندې کې او مؤمنان باید داسې یو په بل تکي. خو دغه اصل چې مسلمان پام نه ورته کوي دا خو یو شی دی. یو دا چې باید موږ په دې اصل عمل وکړو. نو مؤمن مسلمان بیا خصوصا زموږ ټولنه، زموږ افغانستان ټول ملت الحمدلله مسلمان ملت دی. بیا زموږ ټولنه د هلمند ولس مسلمان ولس دی، متدین ولس دی او په دین عمل غواړي او دین په دین ځان برابرول غواړي. او دین د مسلمان لپاره غذا ده. اوس غذا انسان هر انسان په خپل وخت او په خپل مقدار غواړي. نو اخوت او ورورګلوي دا ده چې دی به بل مسلمان د ځان لپاره ورور بولي. ورور څه ځان به یې بولي. نو چې ځان یې وبلل نو طبیعي خبره ده بیا به دی تاوان هم نه ورسوي، بد به هم نه ورسوي، بېخیري به یې هم نه غواړي، دښمني به هم نه ورسره کوي. او که دا اصل موږ په ځان عملي کړو نو څونه به په ټولنه کې هر اړخیز ګټې او امن راسي. نو طبیعي خبره څوک چې ځان بولي ځان ته څوک تاوان نه رسوي. نو چې دی بل مسلمان ځان وبولي نو خو د هغه ګټه، د هغه تاوان، د هغه عزت، د هغه پرمختګ، د هغه کامیابي او ناکامي ټول د ځان بولي. نو دا د ورورګلوۍ هغه اصل دی. او په دې برخه کې د عامه پوهاوي مسؤلیت د چا دی چې خلکو پورې دغه عامه پوهاوي ورسول سي، د پیغام ورسول سي؟ نو د عامه پوهاوي په باب کې باید ووایو چې عامه پوهاوی یعنی انسانان خو طبعا پوهاوی غواړي. نو پوهاوی د چا دی؟ پوهاوی د څو طبقو باندې به دا وویشو. اول د ټولنې د سرکرده خلکو لکه د کلي خان او ملک او وکیل او مشران. دویم تر هغو مخته بیل علما، د محراب او د مسجد ملا، خطیب. او دریم قدم کې د تعلیمي مراکزو استادان او د تعلیمي مراکزو مدیر او مامور. یعنی انسان چې تعلیمي مرکز ته ځي په تعلیمي مراکزو کې باید په دې موضوع باندې ډېر ټینګار وسي. متعلم ته او محصل ته باید پوهاوی ورکړل سي چې ته اسلامي ورورګلوي څنګه په ځان عملي کړي او اسلامي ورورګلوي د څه یا اسلامي ورورګلوي له مسلمان څخه څه شی غواړي. دا څلورم د مطبوعات باید ټول په دې کې ځکه ذهنیت سازي یا عامه پوهاوی په نن سبا کې تر ټولو مطبوعات ښه راوستی سي.
نو زموږ مطبوعات باید موږ په دې کې ډیر کار وکړو، نه یوازې ستاسو رادیو بلکې په عموم کې زموږ ټول مطبوعات و دغسې ضرورو اړینو موضوعاتو ته چې هغه د اسلام رکن دی، د اسلام اصل دی، بیا د ټولنې اصل ده، د ټولنې بنیاد دی، د ټولنې پرمختګ، د ټولنې ښېرازي، د ټولنې امن، د ټولنې اقتصاد، بلکې ټول شیان تر دې تړلي دي تر اسلامي ورورګلوي پورې. نو دا څلورم قدم کې مطبوعات بیا وکړي. آیا مسلمانان یو له بل سره د نیکو اعمالو په برخه کې مرسته کولی شي یا مرسته باید وکړي کنه؟ بالکل، و مسلمان د بل مسلمان سره په نیک عمل کې مرسته کولی شي. خو دا چې په نیک عمل باندې یا په نیکي باندې د سره د الله امر هم ده چې تلاوت تاسو کومک په نیکي سره کوي. سورۃ مائده کې آیت 14 سپاره کې الله تعالی فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوی، نه وتعاونوا علی الاثم والعدوان ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو کومک، تعاون، همکاری په نیکی او د خیر په کار کې وکړي، د ظلم په کار کې، د ګناه په کار کې، د تجاوز په کار کې، په دې کې یو بل ته کومک مور کوي. نو مسلمان طبعا د خیر په کار کې کومک کوي. یو مسلمان مسجد جوړي، بل سر جوړوي، یو مسلمان یو مکتب او مدرسه جوړي، 15 مسلمانان نور د کلی خلک را بلای شي، د محل خلک نور چې راسي په دې کې را سره همکاري وکړي. نو دا د ګوره یو مسلمان بل مسلمان ته د خیر په کار کې کومک ورکوي. مسلمان پر بل مسلمان باندې څه حقوق او مسؤلیتونه لري؟ اوس دا هم ډیر مهم سوال دی چې مسلمان په مسلمان څه حق لري، او دا باید ټول خلکو ته واضح وي. البته زه په خپل ژوند کې دا ګیلم لرم کله کله له خلکو چې دغه چې مسلمان په مسلمان کوم حق لري، دا زموږ ډیر خلک نه پځای کوي، او دا ډیر واضح دی په شریعت کې. حدیث کې راځي پیغمبر څنګه د مسلمان په مسلمان 15 یا 6 حق دي. ویني اولنی حقونه دي، اصل حقوق ډیر دي. 15 یا 6 د مسلمان په مسلمان اولنی حقوق دي. هغه څه شي دي؟ مسلمان چې مړ چې جنازې ته به ورځي، مسلمان چې دعوت ورته وکړي مېلمستیا به یې قبلوي، که په مېلمستیا کې د لپاره مشکل نه و. مسلمان چې سلام ورواچي جواب به ورکړي، دا 3. مسلمان چې مریض شي پوښتنه به ورباندې کوي، دا 4. مسلمان چې وپرچي یا ونوژي، موږ پرنجی ورته وایي، د هلمند خلک نوژل ورته وایي، ځینې خلک چې ونوژي نو دی به ورته یرحمک الله وایي، او هغه سړی به خپل الحمدلله وایي. دا 15 حق دی. په ځینو حدیثو کې بیا راځي چې 6 حق یې دا ده چې له مسلمان چې به تر خپله وسه ظلم دفع کوي، یعنی که بل مسلمان د یو چا تر لاس او تر ظلم لاندې سي، تجاوز به کوي، دا بل مسلمان ورور بل تر خپله وسه دغه چې ظلم دفع کوي. دا اولني حقوق دي. نور تر دا ویني اصلي حقوق دي، فرعي حقوق هم لري. نو موږ تاسو په هر شي کې اصلي او فرعي شی لرو، نه په هر موضوع یا په هر یو فرع یو اساس دی. اساس دی اصلي دي. فرعي شیان بیا دي په مجموع کې د مسلمان خیر غواړي، د مسلمان بدخوا بنئ، خیر به غواړي، په مسلمان سره به همدردي لري، او د مسلمان سره به مینه محبت لري. اوس ګور که دغه اصول دا فرعي اصول په ځای کړي، خیرخواهي کوي، همدردي لري، مینه ورسره لري، نو دغه فرعي حقوق دي. اصلي هغه 6 سلو او پرې دغه سو. که دا اوس مسلمان وپالي، د مسلمان ټولنه تر هر چا مترقي ټولنه ده، د مسلمان ټولنه تر هر چا اقتصادي او پر امن او سوکاله او د شیرازه ټولنه ده. خو که دغه اصل موږ په ځان عملي کړو. مولوي صاحب ډېر مننه. د مسلمانانو ترمنځ د غفلت او بې پروایي د عواقبو په اړه حرکت وایست. ولا په ډېر تعصب سره باید ووایم، زه خپله د هغه خلکو له جملې څخه یم چې ډېر مې دا مسایل څېړلي دي، او مسلمان نن سبا ډېر بیده دی په عموم کې، نه یوازې موږ د افغانستان مسلمانیت کو، په عموم کې د مسلمان لپاره. نو اول ګوره دا دی، کله چې اسلام دونه ښه دین هم دی او زه تو مسلمان ټول وایم په دې عقیدم لرو او دا خبر واضح هم ده، نو بیا ولې نن سبا مسلمان دونه په بدبختي اخته ده؟ نه اول دا چې موږ باید په اسلام صحیح ځان پوه کړو، یعنی دا خبره زموږ ټولو خلکو ته متوجه ده چې څه کم د اسلام هغه اصلي. دوم باید په ځان سم عملي کړو، خو دغه دا چې موږ په عمل کې داسې نه یو. دریم دا ده چې مسلمان چې کوم شیان چې هغه د اسلام او د عمل او د عقیدې لپاره خطرناک دي، مسلمان هماغه خطرونه چې ځان نه لري کړی، یعنی که په بل عبارت وایو هغه نواهی یا منع شیان چې الله منع کړي دي، اسلام مسلمان هغه په ځان نه عمل کړي. هغه چې دي اول خپل عقیده سمول. اوس مسلمانان په خپل عقیده کې سوال ډېر خلک پوښتنه نه کوي، حتی په مسلمانانو کې ډېر خلک داسې دي چې مسلمان دي خو سره د اسلام بیرته خراب دي، نه په اسلام پوه نه ده. او تر هغه وروسته عمل، په عمل کې
د فرضیاتو د واجباتو سنتیاتو په اسلام کې د اعمال خپل درجه لري، فرض دي، واجب دي، سنت دي، مستحب دي او دغه سي حرام دي، مکروه دي. دا چې په اسلام کې د اعمال په اتو دغه ویشل شوی دي. نو دا هر شي د فرض پرسترګه کتل، سنت واجب ته د واجب، سنت ته د سنت، دا مسلمان نه لري. تر ټولو مهم چې نه لري هغه دا چې مسلمان خپل مال خراب کړي. په مال کې د هغه حدود چې شرط وایي چې باید ته څه کم مال لاس ته راوړي. ځکه مال چې انسان ګټي خو دغه عبادت بیرته انسان په مال کوي، خو مال چې انسان خوري انسان باندې ژوندی دی. نو خو د انسان حلال غذا د مسلمان د انسان مسلمان په عمل کې تاثیر لري. اوس نن سبا چې د مسلمانانو د دعا ول نه قبلي، د مسلمان ولی سم راسته اوړي نه، د سم د مسلمان ولی راسته عمل نه کوي، ولی چپه دی. دا ذکر چپه ده چې دوی خراب غذا ځان ته اچولې ده. لکه موږ تاسو په وسایلو کې ګورو، که وسایل که سړی خراب مبلین، خراب تیل واچي، وسایل سم چلاو کوي نه کوي. نو نن د مسلمان ولی سم چلاو نه کوي، دا چلاوي ولی خراب دی، له کور سره، له ځان سره، له کلی سره، له خلکو سره، دا چلاوي ولی خراب دی. ځکه هغه شی چې دی ور باندې ولاړ دی، هغه غذا، هغه تغذیه چې دوی اخیستې ده، هغه تغذیه دوی له پاکه مال نه ده اخیستې، هغه د حرام مال څخه، د سود د مال چې په قسم یې راوړي دي، د بله مسای حق یې خوړلی ده. دا اوس تاسې موږ معاملاتو کې وګورو، تر ټولو په مسلمانانو کې بد شی په عمل کې درواغ دی. خو زموږ خلک څونه په معاملاتو کې درواغ وایي. حال دا ده ولې درواغ وایي؟ ځکه دی وایي چې دا ماته بیا ګټه نه کوي، یا دی په کمه ګټه قناعت نه لري. نو څه ده چې کمه ګټه کوي؟ خو کمه ګټه، لږ ګټه، حلاله ګټه تر ډېرې حرامې بهتره نه ده. خو که مسلمان په دې عقیده ولري، نو دغه غفلتونه دي. تر دې اخوا ته غفلت لا بل غفلت دا ده چې مسلمان د مسلمان سره اخوت او ورورګلوي نه لري. مسلمانان په هیوادونو ویشل شوي دي، مسلمانان په قومونو ویشل شوي دي، په ګوندونو ویشل شوي دي، په مختلفو نومانو ویشل شوي دي. مسلمان له مسلمان سره یو دی. مسلمان یعنی زه دا وایم، دا ستاسو د رادیو لاریم دا خبر څومره اوري، او دا زه همیش دغه معاصرین ته په سیم کې وایم، موږ په دغه ثقافت په مضامینو کې مضمون د فکری پوهنې مضمون کې دا یو موضوع ده چې کافرانو د صلیبي جنگونو بعد په 200 کالو کې، په 2.5 کالو کې په مسلمانانو کې فکری بدلاری او فکری تخمونه، بد تخمونه ویشل دي. مسلمانان په ګوندونو وویشل، په قومونو وویشل، مسلمانان په ملتونو وویشل چې دا عرب ملت دی، دا عجم ملت دی، دا ترک دی، دا فارسی پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پولان دی، ایرانی دی، پاکستانی دی. او حال لري چې مسلمان یو مسلمان دی. اوس که مسلمان دغه فکر ولري چې ټول مسلمانان یو دي، نو بیا به ولی مسلمان په ضعیف حالت کې، ولی به مسلمان ذلیلی، ولی به مسلمان خواري، ولی به مسلمانان بی اقتصادي، ولی به دی بی قوتي. نو خدا هغه وخت دی اوس په دغه حالت اخته دی چې دی اخوت نه لري. یعنی مسلمان د بل مسلمان ورور ځان نه بولي، وای دا پاکستانی دی، دا ایرانی دی، دا عرب دی، دا ترک دی، دا پلانی دی، دا پلانی دی. او دغه مسلمانانو تفرقه او مسلمانان په دغه هیوادونو په نومونو او په ګوندونو ویشل، دا بیرته د شیطان او د کافر په ګټه دی. شیطان څه غواړي؟ چې په مسلمانانو او په خلکو تفرقه راولي. کافر ملت یا په عموم کې کافر څه غواړي؟ هغه غواړي چې مسلمانانو قوت، د مسلمانانو اخوت، د مسلمانانو همدردي، د مسلمانانو اتفاق دا سره وپاشي او موږ تاسو په سترګو وینو. نو تر ټولو مهم دا ده چې مسلمان باید د یووالي فکر ولري. دغه فکر دی نه لري چې دا پاکستانی دی، دا ایرانی دی، دا پلانی دی. هو یو مسله ته اشاره کوم، ما خپل سیاست ډیر مطالعه کړی ده. دا مشکل حق دی چې زموږ ملت، زموږ افغان ملت دا د ګاونډیو هیوادونو څخه په 40 کالو 50 کالو کې دغه د حکومتونو د غلطو سیاستونو څخه یا د غلطو ارادو څخه متضرر دی او مختلف ضررونه او مشکلات لیدلې دي. یا اوس په دنیا کې دغه سیاست روان ده. سیاست اوس په دنیا کې یو د جناورو او د حیواناتو سیاست ده. فقط خپل ګټي لاس تراوړل، کله مستقیم لاري کله غیر مستقیم لاري. اما دا خو په مسلمانانو هیوادونو کې دا خو حکومتونو کړی دي، ملتونو خو نه دي کړی. یعنی د پاکستان ملت خو د افغانستان ملت سره کوم مشکل نه جوړ کړی، د ایران ملت خو د افغانستان ملت یا د ترک ملت او د عرب ملتونو خو دا نه غوښتي. خدا په حکومتونو کې دغه سي د اسلامي عقیده او د اسلامي عمل څخه لري خلک مغرض کړي یا مغرض خلک په مسلمان هیوادونو باندې واکمن شوي دي. هغه سیاست چلوي چې شیطان غواړي، هغه سیاست چلوي چې هغه د اسلام قانون او د اسلام اصول نه غواړي. مګر موږ تاسو مسلمان د قران دعوت، د حدیث او د الله رسول وینا، د الله رسول بلنه چی شي ده؟ هغه دا چې مسلمان ته متحد سه،
مسلمان ته ویل مسلمان سره همدرد سه، مسلمان ته ویل مسلمان سره یو قوت سه، یو لاس سه، ترڅو ته هغه دین چې الله وایي او هغه زندگی چې انسان ته الله ورکړی ده هغه څه وخت په تأمین کې ده، زندگی څه وخت په امن ده. چې کله قوت وي، چې قوت نه وي نو خو معلومه خبر ده، کاغه د شخص وي، کاغه د ملک وي، کاغه د سیمې وي، چې قوت نه وي زندگی له هر اړخه نه د متضرر، که قوت وي زندگی له هر اړخه نه د مترقي او نه د په امن کې، نو هغه دا شی دی چې باید د مسلمان سره اخوت ولري، یووالی. ډېره مننه مولوي صاحب. د مسلمانانو ترمنځ د افشا کولو او غیبت کولو حرمت څه دی؟ یعنی که سوال بیا تکرار کړي. مثلا یو مسلمان د بل مسلمان ځینې عیبونه افشا کوي او یا غیبت کوي، دی حرمت څه دی؟ ولا همدرد صاحب دا ډېره حساسه مسله ده چې زموږ خلک په عموم کې به خپل ځان هم یاد کو. موږ تاسې ټول ډېر کمزوري یو، یعنی د مسلمان هغه عزت او عفت او حرمت چې کوم دی هغه موږ د ځان نه دی بللی. غیبت نن سبا په مسلمانانو کې ډېر عام شوی دی او دا داسې یو عمل دی. دا نن په سیم کې ما محصلینو ته وویل، موږ اخري د کتاب موضوع د غیبت او د مسلمان عفت خرابول څه دي. نو غیبت په مسلمان کې یا ول دا وش غیبت د شي هر هغه خوې، هر هغه خبره چې یو مسلمان ورور په دې باندې زیریږي او دا نه غواړي چې سړی تی وایي او موږ وایو دې ته وایي غیبت. کني او په مسلمان کې د عیب نه سړی وایي دا خو به غیبت نه، دا حدیث کې دا به بهتان دی. پیغمبر صاحب صحابه کرام ټول ستاسي د چا مسلمان ورور عیب ما بیانوه. نو دور ته ویل چې صحابي چې نو کدا خو عمل پکې وي نو خدا ست پکې. پیغمبر صاحب ټول خو غیبت وایم دغه چې دا عیب بدو کې وي، کدا عیب بدو کې نه به بهتان دی، به بهتان دی. اوس نو غیبت مسلمانان باید ناکه فناکه د خلکو عیبونه راپورته نه کړي. البته دا یو مسله ده چې په کوم حالاتو کې غیبت روا ده. نه غیبت په عموم کې د مسلمان عیب ویل حرام دي. په څو ځایو کې روا دي. هغه کوم ځایونه دي؟ هغه دا دي کله یو سړی ظالم ده، یو بل سړی د دوی په ظلم خبر نه دی، نو دا بل سړی ورته وایي چې ګوره د چې لري ګرځا ظالم ده پتا به ظلم کوي. کله یو دکاندار یو شخص په خپل سودا کې ډیر خائن دی، خیانت کوي، دوکه کوي، سود کوي، نو ته ورځي یو بل ګراک ته وایي چې ګوره دا سړی دا عمل کوي، نو دا نس دوکه سي. بل هغه موارد چې یو شخص یو مجرم په ټولنه کې په کلی کې دی په یو ګناه په یو جرم اخته، یو شخص ورځي د دولت او ارګانونو ته، د دولت قواو ته، قاضي ته، محکمې ته، سرانوالي ته، بل ته، هغه امنیتي ځواکونو ته، امنیتي خلکو ته د مجرم غیبت ورته روا ده چې ورته وایي. که دی ورته غیبت نه وکړي نو څنګه ورته معرفي کړي مجرم کس؟ نو دی مجبور دی دغه کس چې ورته وایي. یعنی کله چې د فساد مخنیوي کیږي را په دې خوا که دغه موارد نه د کله اوس ما وویل مخ په دې خوا باندې د مسلمان عیب ناکه فناکه دا لټول حرام دي، ویل حرام دي. حدیث کې دا مرাজি که چا د مسلمان پرده وکړه الله تعالی به په ورځ قیامت ته پرده وکړي. هر انسان ګناه لري. نو دا ډېر مننه کوم مولوي صاحب. په اسلام کې د معافیت او بخښنې اهمیت څه دی؟ دا ډېر مهمه مسله ده. ولا همدرد صاحب په اسلام کې د عافی او د درگذر او د تیریدلو دا ډېر مهمه ده. اول قرآن کریم کې الله وایي فاعفوا واصفحوا، یو بل ته عفو کوي، یو بل ته تر ګناه او تر جرم تر خطا ورتیر سي. خو بدبختانه زموږ په دغه ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، بیا په پښتني ټولنه کې موږ ډېر انتقام جوړ یو. انتقام ډېر زر اخلو نه اپ نه لرو، کاغه په لار کې، کاغه په کور کې، کاغه په کلی کې، کاغه په عمومي ځایونو کې موږ چې چا سره کړی دی یو تجاوز، یو خطا، یو ناکی را سره کړی، موږ بیا ناکی اتمن موږ مغونه انتقام جن اخلو. او حال در چې قرآن کریم کې الله تعالی یو بل تعفو کوي. حدیث کې راځي ځان له هغه چا سره پیوسته کړه چې تعالی ځان جلا کوي. سل من قطعک واعفو عمن ظلمک، اپ هغه چا ته کوم پتاي ظلم کړي، او احسان لږ چا سره کوي چې ته بد رسي. قرآن کریم کې الله وایي چې کته د چا د بدی په مقابل کې نیکی وکړي، ادفع السيئة بالحسنة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تو نیکی په بدی باندې بدی په نیکی د پاکه، یعنی څوک بد کوي ته څو سره وکړه نیکی. کله الله وایي چې کله تو
بدی په نیکي د پکړې هغه څوک چې تا بدخواوي تا سره بد کوي هغه به ډیر ګرم ډیر نږدې دوست جوړ سي هغه سړی انسان وو هغه نو کې د انسانیت فکر او عقل درلودلو نو هغه چې کله د بدی په مقابل کې نیکی وویني چې ما دونه بد وکړ دی دونه نیکی را سره کوي نو اتمن دوست جوړیږي دی به هغه دښمنی پرېږدي دوستی به اختیاروي نو د عفو او د بخښنې مسله یا دا اصل د په اسلام کې ډیر مهم دی دا ډیر ګټې لري او اسلام کې د دې ډیر ټینګار او عظمت لوی بیان شوی ډیره مننه مولوي صاحب څنګه مسلمانان باید یو د بل د احساسات او حقوقو ته درناوی وکړي مسلمانان باید خپل په مابین کې بیا زموږ ټولنه کې څنګه یو د بل د احساس او د حقوقو درناوی وکړو اوس د یو چا احساس دا خو ډیر ښکاره نه دی تر څو پورې سړی دغه له خبرو چې ښکاره نه کړي چې ته څه احساس لري دغه عمل څخه اما حقوق ښکاره دي حقوق باید د حقوقو درناوی باید وشي کاغه د مال حق وي کاغه د عزت حق وي کاغه د امجواري حق وي کاغه د تعلیم او تربیه حق وي کاغه د پښتني حق وي چې د څه ډول باید د پښتنو کې څنګه باید د پښتني یا د سوال احترام ولرم څنګه جواب ورکم او کاغه نور عمومي حقوق وي په اسلام کې حقوق دا ډیر محفوظ دي بدبختانه زه یو اصل وایم ځکه په عموم کې خدای زموږ تاسو ټول مطبوعات او رادیو بیا د خبرونه دا خود د اصلاح لپاره خبرونه او مطبوعات او دا ټول د اصلاح لپاره د پوهاوی لپاره د ټولنې او د خپل خلکو د ذهنیت سازي لپاره د عامه پوهاوی لپاره او د بهبود لپاره کله چې نه نو زموږ ټولنه یو مشکل لري چې دا به تا هم ډیر لیدلی وي موږ خلک خپل حق ته حساب کوي د بل حق ته حساب نه کړي مثلا کدی پلار کې لتا سره مخامخ سي او پلار کې ته د سره ټکر سي نو د دستي اول ور جنجال کوي او یا د خپل تاوان غواړي چې ما تاوان راک نه کته له دو سره په کور کلی کې داخله په وبو سره شریکان لري وبو واريو دا ډیره مهمه نو دای اتمن خپل حق غواړي او په خپل ټیم غواړي د بل مسایل چې غل سره په ولی شریک ته په وار شریک ته یا په دې کاری شریک ته دیوغه ته حساب نه لري چې اوس د پښتنه وکي او خو په سالم دماغ خو په آرامه چې ستا وار څو خو څونه ده کړی دي نه دي د کړی یا وبو کمی سوی اوس مشکل راغلی ده نو ګور د متصل دي په دغه ناوه مرجع نادالي په دغه یوازې امارت کې څو موارد څو بیلګې موږ لرو چې خلکو په وبو سره ملک کړي دي مړي پرسوي او دا ولي اوس کله بل حق ته احترام وای نو یا د سړی ملکاو حق معلوم تثبیت حق معلوم نو ګور او حال دا اوس دغه خلکو ته زین خلاصول دا بیرته په عموم کې زما ستاسو مسولیت هم دی دا بیرته د خپل د کلی د مشرانو مسولیت دی د علماو مسولیت دی د حکومت مسولیت دی او راځه داسي زینه په زینه قدم په قدم اخر دغه مسولیتونه او دغه د خلکو ته په هوای ورکول د دوه ذهن دې ته جوړول دا بیرته زموږ تاسو د مطبوعاتو مسولیت هم ده د اسلام پرانا کې د قضاوت او تنقید مثلا د دوه کسانو قضاوت کوي او یا هم تنقید پر کوي د دې حقوقونه څه دي په موږ کې څوک کله په مجلس کې یا په ځینو مسایلو کې یا په ځینو جنجالونو کې د چا جنجال وي او توس یو قضاوت کوي او پریکړه کوي نو باید کوم حقوق په پام کې ونیسي بله یو خدای چې د سړی په عمومي موضوعاتو کې کاغه د ملګرو تر مابین کاغه په شار کې وي کاغه په کلی کې وي د یو چا د یو مسلې یا د یو دوه جانبینو تر مابین توس قضاوت کوي یا پریکړه کوي چې نو یو شی دا چې باید عدل په نظر کې ونیسي تر ټولو مخته باید عدل او انصاف وکړي یو دویم طرف دا چې باید په ډیر سم او ساده الفاظ ووایي اوس الفاظ باید ډیر شیرین ساده او دغه ښکاره وي او دریم دا چې سړی قضاوت کوي نو باید دی په خپل قضاوت کې امین وي یعنی داسې نه وي چې دوه بل طرف پرځه کوي مخته سره گفتگوی کړي جوړجاړی کړي او دوی ورته څه دغه الفاظ وایي دا اوس موږ په ټولنه کې په دنیا کې اوس پیښې کله څوک یو دریم سره راولي خو دوی یو دریم یاري مختم دغه کړي جوړجاړی کړي او هغه بیا خبر کوي چې هغه د جانب په مقابل یا باید په میدان ښکاری او دوه جانبینو سره او کده چې دوی مخته خبر کړي نو باید دوه جانب په دې جریان خبري نو عدل او امانتداري او انصاف او سم شیرین پاسته ساده الفاظ ویل دا د قضاوت حقوق دي البته نور حقوق هم لري او د نقد سره نقد پچا کوي په نقد کې باید نقد خو په ټولنه کې او په ژوند کې ډیر راځي په کور کې مختاسي کله کله ته مجبور سړی په خپل پلار انتقاد په وروري نقد د اصلاح سبب هم ګرځي نو نقد باید په ډیرو نقد باید په شیرین الفاظ وي یا په سم ساده الفاظ وي
او یا په بل عبارت چې د خلک وایي سالم نقد. نو سالم نقد هغه وخت سالم دی چې سړی هغه جانب ته یا هغه شخص ته یا هغه ادارې ته یا هغه ټولنې ته دور په ګوته کې چې ګوره زه یم ستا خیرخوا بدخوا دې نه یم، له بدخوایي نه وایم، له دشمنی نه وایم، او په سم او سیده الفاظ ووایي چې دغه عیب یا دغه خالیګاه یا دغه مشکل چې په دغه شخص یا په دغه ټولنه یا په دغه اداره کې شته دا باید په دغه ډول اصلاح سي. نو دغه د نخود حقوق دي. او بل حق یې دا ده چې کله په هغه میدان وویل سو بل نو بیا باید ونه وایي چې ضرورت نه وي. ځکه اصلاح راله یا هغه کومه هدف چې د غوښتل چې هغه اوس رالو کله بیا هر وخت دا خبره یادوي نو دا خو به بیرته یو ډول د یو چا عفت یا یو ډول منفي تبلیغ د سړی کوي. ډېر مننه مولوي صاحب. ورستي سوال محمد دی چې د مسلمانانو ترمنځ د مشورې او همغږي ارزښت څه دی؟ د مسلمانانو تر مابین د مشورې ارزښت ډېر مهم دی. قرآن کریم کې یو سورت مستقل سورت دی، سورت شورا ورته وایي. قرآن کریم کې الله تعالی خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي د مؤمنانو د صحابه کرامو سره مشوره کوه، وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. د صحابه کرامو سره مسلمانانو سره صحابه کرامو سره مشوره کوه. کله چې الله تعالی خپل رسول ته وایي کله چې تاسو مشوره وکړه ورسته په الله باندې توکل کوه. او قرآن کریم کې راځي الله رسول تعالی وایي چې کته داسې وایي چې دې سره د مشوره نه کولای او ته سخت مزاج وایي تاریخ وای د صحابه کرام ستاله شاوخوا چې تللو ټول به ته فرق وای، خو د نبی اسلام په خوینو کې یو بهتر خوی داو چې د صحابه کرام سره مشوره کوله. او دا زه ټولو ادارو ته وایم، د ادارو مسؤلین ته وایم، دا د خیرخواهی په ډول د درخواست په ډول ورته وایم، د امر په ډول نه، ځکه موږ امر نه یو، موږ د مسلمانانو خیرخواه یو. د یو مسلمان په صفت د ادارو کارمندان نیم زموږ ټول اداري کارمندان ټول امرین ټول مسؤلین په خپل اداره کې کاغه والی دی، کاغه رئیس دی، کاغه امیر دی، کاغه مدیر دی، دا باید ټول په خپل ساحه کې په خپل کار کې مشوره وکړي. حتی داسې دی مو کې کله کله د باندې مشوره وکړي، کله کله داسې په یو اداره کې فرض کړه 50 کسان کار کوي، خو په دغه مسله باندې د 50 خلکو زیان نه ورسیږي، د باندې د وسړي زیان ورسیږي، د باندې د یو سړي راوغواړي. ځکه د دولت ټول چارې دای نه دي چې هغه ټول محرمي دي، نه منحصر نه دي، او خصوصا ملکی چارې، ځکه ملکی چارې بیرته د خلکو لپاره دي. نو په هغه مسلک کې باید هغه مسلک خلک وپوښتل شي. کدا موضوع پر ذکر طب په اړه باید ډاکټران راوغوښتل شي، کدا موضوع د زراعت په اړه پر ځکه موږ وایو چې د علم زراعت څنګه وده ورکو، نو زه باید په دې موضوع کې د محل خلک هم راوغواړم چې د محل د خلکو څه مشکل دی. باید زه د زراعت متخصصین هم راوغواړم، لکه زموږ د پانتون استادان چې د زراعت متخصصین دي باید هغه هم راوغواړم. او باید هغه څوک چې د دولت په چوکاټ کې لکه پر ځکه د زراعت ریاست دی هغه هم راوغواړم. نو درې سره کېنه او څلور سره طرفه او بیا وایي چې راسي غواړو د علم زراعت ته وده ورکو، پرمختګ ورکو، کوم مشکلات لري او کوم امکانات باید په کار واچو. ډیره مننه مولوي صاحب کور مودان. قدرمن دوستانو د ټولنې او روزنې خبرونه همدومره و. د هلمند پوهنتون د دروند استاد مولوي نور احمد غزنوي څخه ډیره مننه کوم چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. تر بلې خبرونه پر چې تاسو درنه خدمت حاضرېږم. پر مهربان الله مسپارو.